اوس د غونډې په دې برخه کې تاند شاعر او حماسي شاعر محترم رور مولوي محمد هاشم ذاکر صاحب ته بلنه ورکوو چې د غونډې برخوالو ته د موضوع په ارتباط خپل ترتیب کړی شعر وړاندې کړي. محترم رور مولوي محمد هاشم ذاکر صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ټولو درنو قدرمنو میلمنو، علماء کرامو، شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو او ترانویونکو او د مجلس ګډونوالو ته او په مجموع کې د افغانستان مومن او مجاهد ولس ته د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د 19 کلن اشغال د خاتمې د تړون د لومړۍ کلیزې مبارکي وایم. الله تعالی دې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې سوله، تلپاتې سوله، امن او یو سوچه اسلامي نظام حاکم کړي. آمین یا رب العالمین. یو دوه بیته دي تر غزل له مخه. د حوت لسمه دي د مینې پر کابل لیکمه، د حوت لسمه دي د مینې پر کابل لیکمه، د سولې نوم دي پر شهید اوربل لیکمه، د حوت لسمه دي د مینې پر کابل لیکمه، د سولې نوم دي پر شهید اوربل لیکمه، د خدای نصرت زموږ د وینو په قیمت راغلی، د خدای نصرت زموږ د وینو په قیمت راغلی، تړون دویم لیکمه، فتح به اول لیکمه، او هر کړۍ کې د ویاړونه سرشندنې راشي، هر کړۍ کې یې ویاړونه سرشندنې راشي، چې د هیواد پر خپلواکۍ باندې غزل لیکمه. غزل ده: سترګو دې داسې له بڼو سره تړون کړی دی، لکه ګلاب چې له اغزو سره تړون کړی دی، سترګو دې داسې له بڼو سره تړون کړی دی، لکه ګلاب چې له اغزو سره تړون کړی دی، خالي له غمه وچ له نمه به یې ونه وینې، خالي له غمه وچ له نمه به یې ونه وینې، ګریوان د اوښکو له جرګو سره تړون کړی دی، او توره لمنه به یې ټوله شي له سپین کلي نه، توره لمنه به یې ټوله شي له سپین کلي نه، شپې باروي لمر له سپېدو سره تړون کړی دی، او ډیوې د وینو په لار ږدو ځو د منزل په لوري، ډیوې د وینو په لار ږدو ځو د منزل په لوري، موږ د اشغال له ورکېدو سره تړون کړی دی. مننه. ډیوې د وینو په لار ږدو ځو د منزل په لوري، ډیوې د وینو په لار ږدو ځو د منزل په لوري، موږ د اشغال له ورکېدو سره تړون کړی دی، او زندان به وران شي اسویلي به دې ویده غوندې شي، زندان به وران شي اسویلي به دې ویده غوندې شي، درد له زنځیر او زولنو سره تړون کړی دی، د ازادۍ او خپلواکۍ څانګې به نه ماتوي، د ازادۍ او خپلواکۍ څانګې به نه ماتوي، ځوان پسرلي له خزانو سره تړون کړی دی. مننه. د ازادۍ او خپلواکۍ څانګې به نه ماتوي، د ازادۍ او خپلواکۍ څانګې به نه ماتوي، ځوان پسرلي له خزانو سره تړون کړی دی، او بیا به زموږ د کور په غولي کې قدم نه وهي، بیا به زموږ د کور په غولي کې قدم نه وهي، په دغه شرط مو له پردو سره تړون کړی دی. مننه. بیا به زموږ د کور په غولي کې قدم نه وهي، بیا به زموږ د کور په غولي کې قدم نه وهي، په دغه شرط مو له پردو سره تړون کړی دی، او ورته کاږه ګوره جانانه هیڅ پروا مه کوه، ورته کاږه ګوره جانانه هیڅ پروا مه کوه، د ذاکر زړه له پرهرو سره تړون کړی دی. عجب راغلی یوه غزل به بله ووایم. وایي کابل نور به دې خوب ونه کړي پردي پر لمن، کابل نور به دې خوب ونه کړي پردي پر لمن، ژر به دې وخاندې د امن پسرلي پر لمن، او غیږ دې رنګینه شوه په ډېرو ګلورینو وینو،
غیږ دې رنګینه شوه په ډېرو ګلورینو وینو کړي زرغونه به ګلابونه اورېدي پر لمن چې ستا حیا به یې ساتله د اشغال له توره چې ستا حیا به یې ساتله د اشغال له توره زار دې شول ډېر د پاکې مینې لیوني پر لمن او چې بیا د جنګ او د جګړو په لمبو ونه سوځي چې بیا د جنګ او د جګړو په لمبو ونه سوځي اوس دې ټومبي زلمي د سولې سپین پاولي پر لمن د مرګ په اور باندې پاخه شي یرغلګر غلیمان د مرګ په اور باندې پاخه شي یرغلګر غلیمان چې کتم ږدي د اکبر خان غوندې غازي پر لمن او د استقلال خال به دې کښېږدي پر دا سپینه ټنډه د استقلال خال به دې کښېږدي پر دا سپینه ټنډه سپین بیرغونه به دې پاشي خپلواکي پر لمن او غمجن ولس به دې په څڼو کې ګلونه کښېږدي غمجن ولس به دې په څڼو کې ګلونه کښېږدي ذاکر دې سپین د ازادۍ غزل لیکي پر لمن او ذاکر دې سپین د ازادۍ غزل لیکي پر لمن له توجه مو یوه دنیا بیا ای دل به بازار مجاهد نشین یکدم به گلزار مجاهد ندای الجهاد بشنو به عالم شنو با جان تو گفتار مجاهد. تشکر فراوان می نمایم از جناب ذاکر صاحب که واقعا محفلی و حضور مهمانان عزیز ما را یک بار دیگر پر انرژی ساختند. جهانی سپاس. باز هم تشکر و خوش آمدید از قدم پرمیمنت شما مهمانان معزز که با حضورتان سمینار ما را رنگین ساختید. در این بخش از سمینار می خواهیم سمینار امروزی را با سخنان عالم بیدار دلسوز و مجاهد نستو جناب محترم مفتی صاحب لطف الله حکیمی سخنگوی پیشین امارت اسلامی افغانستان و نویسنده کشور با کمال احترام تقاضا داریم تا لطف فرموده با درفشانی های روشنگراییشان به ارزش و افادت سمیناری ما بیفزایند. مفتی صاحب لطف الله حکیمی. الحمد لله وحده الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة أو كما قال. د اسلام مقدس دین او اسلامی شریعت ځانګړتیا دا ده چې د خپل ځان دپاره د تعاون ګډ کار کولو مشترکات لري او په خپل غیږه کې د انسانیت دپاره د ترحم او تعاون درس ورکړی او ځای ورکړ او بالاخص د مسلمان دپاره د ځانګړي تعاون او ګډ کار کولو تشویق کړی. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أو هم دارز وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. د مائدې دوهم آیات ته اوږده یوه برخه هم دا وه. لوی خدای جل جلاله د آیات په دغه یوه برخه کې د انسانیت دپاره د ګډ کار کولو او تعاون مکمله فیصله کښېښوده چې مسلمان له مسلمان سره او انسان له انسان سره هغه څه وکړي چې هغه ته تعاون
او مشترک کومک ویل کیږي. د اسلامي امت د علماو اتفاق ده چې د مسلمان لپاره له مسلمان سره تعاون شرعي واجب او د مسلمانو هیوادونو ترمنځ باهمي تعاون هم شرعي واجب چې نن یې له نشتون څخه نړۍ کړېږي. البته اسلامي نړۍ خو بل اړخ ته د مسلمان له مسلمان سره تعاون اډانه پراخه هم ده، البته حدود هم لري. خو دوهم اړخ یې چې مسلمان به له غیر مسلمان سره څه ډول معامله کوي هغه به هم ته تعاون وي. په دې کې د مسلمان او د غیر مسلمان توپیر راځي. غزوة العسرة یا غزوة تبوک چې زموږ ستاسې د اسلام په تاریخ کې سخترینه د غزواتو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وروستنۍ غزا ده چې د دوی تر قیادت لاندې سوي. په دې کې لوی رسول صلی الله علیه وسلم او د هغه صحابه کرام چې د نفیر عام اعلان رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړي او په دې فازحه غزا کې چې فضح یې د کفارو د منافقینو هم وکوله او منافقین له مسلمانانو څخه د دې غزا د آیاتونو پر نازلېدو سره جلا سو او هغوی بېلېدو لارې چارې غوره کړي. مسلمانان او هغه یوه ډله چې متعهد وو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر قیادت لاندې تبوک ته ورسېد. د ایله او دومة الجندل تړونونه رسول الله صلی الله علیه وسلم درلودلي. دا له هغو متعهدو مشرکانو سره وو او ضمناً د یهودو له سردارانو سره. نو بناءً زموږ فقه او سیرت موږ ته فتوا راکوي، لاره راته ښیي چې که د مسلمانانو په هغه کې عظیمه ګټه وه، مسلمانانو په هغه کې خپل حریت نه و بایللی او د هیواد استقلال یې تر سوال لاندې نه و، خپل عزت یې په هغه کې ښې نه ښودی او دا ډول تړونونه چې د مسلمانانو په ګټه باندې راڅرخېدی، نو له غیر مسلم سره هغه تړون د مسلمانانو دپاره جایز بلکې مستحسن کار. همدغه د دومة الجندل او د ایله تړونونه تر دې وړاندې د هجرت په لومړي کال باندې جناب لوی رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو، مهاجرینو، انصارو او د مدینې منورې د یهودو د بېلابېلو پرګنو او قبیلو تر مابین تړون ولیکئ. امام ابن کثیر رحمت الله علیه متوفا 404 او همداراز امام ابن هشام په خپل تاریخ کې مفصله دغه قصه را نقل کړې ده او وایي چې په 50 مادو کې دغه تړون لاسلیک سوی چې جناب لوی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې ولیکل سو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د شاهد په ډول باندې وو. د هغه تړون عجیبه مادې دي سړی ولولي. یوه دغه ده چې مسلمان به پر یهودو باندې تعرض نه کوي او لهم دینهم وللمسلمین دینهم. یهودیان د خپل دین کوي، خپل کار دی کوي، مسلمانان د خپل کار کوي، یعنی دوی په دین باندې هم غرض ونه درلوده. باهمي تعاون و او د مدینې منورې له شانه، له عظمته او له عزته څخه د دفاع په لاره کې د دوی ګډ تعاون په دغه تړون کې راوبلل سو. زموږ ستاسې په معاصر افغانستان کې ډېر زیات تړونونه موږ تاسې لرو. تر موږ مخکې ځینو مقررینو حضراتو ځینو ته اشارې وکولې چې هغه د افغانستان دپاره یا پر تندي باندې تور داغ پاته سو یا هم د افغانانو لاسته راوړنې له مابینه پکې ولاړې یا په هغه کې د هېواد ټټر ټوټې ټوټې سو. د ګندمک تړون تاسې ډېر اورئ. دا د دوست محمد خان د لمسي تر مشرۍ لاندې و، محمد یعقوب خان نومیږي. په ګندمک کې دا تړون له انګریزانو سره لاسلیک سو
او په هغه کې د افغانستان زیاته برخه د پردو په واک کې ورکړه. البته یوه شرموونکې خبره بله ده چې افغانستان ته به د کال دی شپږ لکه کې 600,000 خو 6 لکه موږ ورته وایو 6 لکه روپۍ به دوی د افغانستان ته ورکوي، هندي روپۍ د هغه وخت. هغه روپۍ هم په اوبو باندې لاهو شوي او هغه منطقه چې ور پرېښودل شوې تر ننه پورې زموږ ستاسې دپاره ازار او د پیغور سبب. له دې نوع څخه موږ تړونونه په افغانستان کې نور هم درلودلي دي. په ځینو کې مو مشهد او نیشاپور له لاسه ورکړي دي، په ځینو کې مو بخارا او سمرقند په له لوی افغانستان څخه جلا شوي دي، په ځینو کې مو نورې سیمې چې اوس یې یادول فقط یوازې دومره ده چې شاعرانو په اصطلاح سړی ورباندې اوښکې توی کړي، نور ګټه به فکر کوم نه وکړي. رابسو د حد له سمې د دوحې تړون ته که چا دغه متن لوستی وي، ما په ډېر دقت باندې ولوستی. الحمدلله داسې خبره په هغه کې نه ده راغلې چې په هغه کې د هېواد خپلواکي تر سوال لاندې سي، د افغانانو حریت پکښې تر سوال لاندې سي، د افغانستان شتمني تر سوال لاندې سي، د افغانستان بېکفایتي له هغه څخه غمازي وکوي یا د افغانستان له خپلواکۍ یا له نه ظرفیت څخه غمازي پکښې وسي. الحمدلله داسې ټکی په مخه نه ده راغلی. واقعا زموږ ملګرو الله تعالی دې دوی په عمر کې برکت واچوي، ډېر زیار ایستلي دي په هغه تړون کې چې ټکی ډېر ښه لوستلی او له تاریخ سره مقایسه کړی دی او پر ډېر لوړ معیار باندې لیکل شوی شی چې موږ تاسې نن د هغه په افتخار باندې راټول شوي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. علماء کرام لیکي چې احتفال د دا دوه اخترونو ما سوه په نورو شیانو باندې نیول مستحسن کار نه وي. البته له دغه آیاتو څخه ځینې علماو د جواز فتوا را ایستلې ده. حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه ته د عراق زکاتونو مالونه او د خراج راوړل سول، نو دوی ورته راووتې مبارک او هغه یې معاینه کول، تر نظر یې تېرول. یو مولا یو غلام ورسره و، هغه ورته وویل چې دا خو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، دا خو د الله فضل او احسان ده. ویل نه، درواغ دی وویل، دا هو خیر مما یجمعون. دغه ما یجمعون دغه هغه شی، دغه متاع دنیا ده، دا څه شی د الله تعالی نصرت فضل د لوی الله جل جلاله ده. او هغه حریت چې موږ تاسې دا وساتل سي چې افغان حریت ده چې موږ تاسې ملګرو په دوحه کې راته وساتئ. الحمدلله ملګرو وویل چې هیڅ فشار الحمدلله نه و، خپلواکي مو تر سوال لاندې نه ده راغلې، خپل افغانیت مو له لاسه نه ده پکښې ورکړی. داسې خبره به په آینده په تاریخ کې راته پاتې نه سي انشاءالله تعالی چې په هغه باندې بیا زموږ یا شملې ټیټې وي او یا کښته په وګورو. د ملګرو دغه کاوشونه او زیار د لوی الله جل جلاله ځینې قبول کړي، دوی به خامخا پر زړونو باندې او پر دماغونو باندې ډېر تکلیفونه تېر کړي وي او ډېر سرګردانۍ باندې تېرې کړي. خو نن یې موږ تاسې الحمدلله دغه د په افتخار راټول شوي او ځورېدلي هېوادوال به انشاءالله تعالی ثمره د هغه د خوري د اشغال خاتمه او په افغانستان کې د اسلامي نظام نفاذ. باید اضافه کمه که دوی د دې مخالفت وکوي، دا تړون بیرته مات کړي، بیا به حکم سوي. علما شاهدان دي، لوی قرآن موږ ته درس راکوي. وإن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. د دوی مخادعات د کفارو عادت ده، د دوی خپل دغه درس د کړی ده چې پر وعده باندې به وفا نه کوي، مسلمانانو سره به دوی خیانت په هر شي کې کوي او پر خپله خبره باندې به دوی بیا قائم نه وي. امارت چې ژمن ده و خپلې وعدې ته، هغه د امارت پر خپل ځای باندې خپل ښه ظرفیت ښکاره کوي چې څومره لوی زغم لوی الله و د خلکو ته ورکړی ده. په وار وار باندې ما داسې واورېدل چې 800 تخلفات امریکایانو په دا تېر تاریخ کې کړي دي دغه د تړونه څخه وروسته تر اوسه پورې. اوس په نو زیات شوي وي، خو مجاهدینو او د امارت مشرتابه خپله قومنده دغسې واحده ساتلې ده او مجاهدینو ته دا امر نه ده کړی ستاسې هم د هغو جواب ورکړي. ورنه چې سم کتابونه پسې وپلټل سي د جواب حق مجاهدینو درلودی، په هر وار کې درلودی، ځکه چې
وإن تعودوا نعود كتاسي را ترخي را ترخو كتاسي را قرزي مش را قرزو كتاسي تخلف كوي تتخلف جواب بتخلف سرو كول كيجي د حدیبیه د سولې موضوع دلته تیر سو مخکې کله چې هغوی تخلف وکاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل نور تړون پاتې نه نور وعده پاتې نه چې هغه مخکې را د انا فتحنا لك فتحا مبینا په توسط باندې لوی الله جل جلاله د فتح زیری ورکړی و هغه فتح مسلمانانو بیا په سترګو باندې ولیدله د مکې مکرمې عظیمه فتح د افغانستان فتح موږ هم دغه تړون د هغې دپاره پیلامه ګڼو ان شاء الله عظیمه فتح را روانه ده الله تعالی به موږ تاسو ته صبر او ثبات او استقامت هم راکړي ان شاء الله که ژوندي و په سترګو به یې وینو اشغالګر که بیا را وګرځېږي او که دغه تړون مات کړي او که خپلو ژمنو ته وفادار پاتې نه سي په خیر به یې نه وي بیرته به بیا دغه خبره اخر بیا نسي پیدا کولی دغه د تړون ځای ته به بیا نسي رسېدلی لکه دا اوس چې ډېره ښه روغه ده ډېره ښه جوړه ده پر دغه حال باندې کشکې دوی دومره عقل خو نه لري کشکې دومره شعور ورکړل سوی وای یا دومره صد د دوی وای یا دومره فکر کړی وای یا یې مشوره له یو چا سره کړې وای چې د همدغه فیصله سوي خبره ډېره ښه ده پر دې خبره موږ به د لوی الله جل جلاله و پرېکړو ته په انتظار یو چې د فتح وعده یې را سره کړې ده او د دومره لوی عظیمو قربانیو په اخر کې به ان شاء الله تعالی عظیمه فتح موږ تاسې په سترګو باندې هم وینو باید یادونه وسي چې د دې تړون په سترګو لیدل او عملي کېدل په افغانستان کې دا به وخت ونیسي او که به موږ تاسې په لنډ وخت کې ووینو نو د امارت له طرفه څخه موږ چې د صبر او زغم او حوصلې خبرې اورو ان شاء الله تعالی موږ امید لرو چې دغه تړون لکه سوی چې دغه ډول به یې پلی هم وینو او که داسې وي چې امریکایي طرف یا د نړۍ نور خلک یا د هغوی په افغانستان کې ناجایز اولاد چې په افغانستان باندې نا اهل واکمني هم هغوی چلوي که هغوی په دې کې اختشاش پیش کړي په دې کې لاسوهنه وکوي او یا په یو په بله بهانه باندې د افغانستان اشغال ته ادامه ورکړي نو موږ هم د مجاهدینو منظم صفونه لرو او هم افغان ولس و دغه ته ژمن ده موږ ته داسې ولس الله پاک جل جلاله را کړی ده دا یو شل کاله نه ده د اشغال بلکې دغه سږه ده تر 40 کاله واوښتو دا دومره عظیم انقلاب دی پر ځان باندې تیر کړي خو له یوه افغان څخه چا هم وانه اورېدل او نه افغانانو د خپل حوصله صبر او زغم له لاسه څخه ورکړ نو دغه ولس هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوازې دا نه وایي چې زه تا سره نصرت کوم په مؤمنانو سره دې هم نصرت کوم او نصرت له هغه سره خو د فرشتو و موږ تاسو سره به هم ان شاء الله تعالی د الله تعالی نصرت مل وي او د دغه ولس په همکارۍ او په ملتیا باندې به ان شاء الله تعالی بیا موږ تاسې هم دغسې مقام ته رسیږو چې هغه به یو عظیمه فتح پروردګار الله موږ تاسو ته رانصیب کوي او یا به دغسې دا اوس سوي ده دغه توافقنامه به تر پایه پورې په صداقت باندې رسوله کېږي ان شاء الله تعالی اندکی پیش تو گفتم غمی دل ترسیدم که دل آرزور دشاروی ورنه سخن بسیار است الله تعالی دې ستاسو نه قبول کړي او موږ تاسو راتګ د پروردګار عالم د افغانستان د سرلوړۍ په خاطر باندې له موږ څخه قبول کړي او تاسو له توجه څخه زیاته مننه او له ملګرو څخه سماته وخت راکړي لوی الله جل جلاله له موږ سره د فتنو څخه حفاظت وکړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین جزاک الله بارک الله فیکم دا د افغانستان د اسلامي امارت پخوانی ویاند تکړه لیکوال محترم مفتی لطیف الله حکیمی صاحب چې د سیمینار برخوالو ته د ازادۍ د ورځې په مناسبت خپله وینا وړاندې کړه د غونډې په دې برخه کې وتلی لیکوال څېړونکي او تکړه شاعر محترم قاری عبدالستار سعید صاحب ته بلنه ورکوو چې د میکروفون مخ ته تشریف راوړي
او قدرمنو برخوالو ته د موضوع په ارتباط خپله مقاله وړاندې کړي. محترم ورور بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لهر څه مخکې د سمینار ټولو ګډون کوونکو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. غواړم د حد د لسمې د تړون د لومړۍ کلیزې په اړه خپله مقاله ستاسو په حضور کې وړاندې کړم چې عنوان یې دی د افغانستان په نږدې تاریخ کې د اشغال د خاتمې تړونونو ته لنډه کتنه. زموږ هیواد افغانستان د خپل ځانګړي ستراتیژیک اهمیت له امله د تاریخ په اوږدو کې همیشه د بهرنیو یرغلونو هدف ګرځېدلی دی. که له یوې خوا د دې هیواد موقعیتي خصوصیت او مادي ثروتونو د یرغلګرو زړونه وړي، بل اړخ ته په دې خاوره د میشت ولس دیني، جهادي او د حریت طلبۍ خاصیت بیا همیشه د سترو نیواکګرو په سترګو کې اغځای ګرځېدلی دی. په تیرو 100 کلونو کې افغان ولس د نړۍ دریو سترو زبرځواکونو او درې ستر زبرځواکونه او نړینونکې امپراتورۍ د خپل ایماني عزم او میړانې په برکت د جګړې په ډګر کې له شکست سره مخامخ کړي او هغوی د خپل شکست منلو د وثیقې په لاسلیک اړې کړي دي. دا چې نن موږ د امریکایي اشغالګرو لخوا د اشغال د خاتمې د تړون د امضا د لومړۍ کلیزې په مناسبت راټول شوي یو، غواړم تر دې وړاندې له انګریزي استعمار او ورپسې د شوروي یرغلګرو لخوا د خپلو ځواکونو د ایستلو او د اشغال د خاتمې د قراردادونو په اړه هم لنډ معلومات ستاسو حضور ته وړاندې کړم، تر څو وکولی شو د حد د لسمې تړون د تاریخ په هنداره کې وارزو. لومړی، د انګریزي اشغالګرو شکست او د افغانستان استقلال منل. انګریزي استعمار چې په 18 او 19 میلادي پیړۍ کې د خاورینې کورې تر ټولو ځواکمن نیواکګر بلل کېده او په اصطلاح د واکمنۍ په قلمرو کې لمر نه ډوبېده، د افغانستان له مؤمن ولس سره له 80 کلنو زور ازموینو وروسته یې په 1919 میلادي کال کې د افغانستان استقلال په رسمیت وپېژاند. افغان ولس له انګریزانو څخه استقلال د تورې په زور وګاټه. کله چې د دریم افغان انګلیس جنگ په پایله کې افغان مجاهدین وتوانېدل چې د پکتیا او کندهار په محاذونو کې انګریزانو ته شکست ورکړي، په خاص ډول سپهسالار نادر خان او ورور مارشال شاولی خان د واڼه، کورمې او ټل په شمول ډېرې سیمې له انګریزانو ونیولې. انګریزان مجبور شول چې د افغان ولس د حریت غوښتنې داعیه ومني، نو ځکه یې د جنگ په ډګر کې د متارکې غوښتنه وکړه او د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سولې مذاکرات پیل شول. خو د مؤرخینو په قول د هغه وخت افغان حکومت لکه څومره چې په نظامی ډګر کې بریالی و، د مذاکراتو په بهیر کې ونه توانید چې د افغان ولس ټولې غوښتنې په انګریزانو ومني. دا چې هغه وخت افغان ولس په فاتحانه موقف کې و. بالمقابل انګریز اشغالګر په لومړي نړیوال جنگ کې ځپل شوی او د پخوا په نسبت په کمزوري موقف کې و، نو افغانستان ښه فرصت درلود چې له انګریزانو څخه پخوانۍ اشغال شوي سیمې هم بیرته ترلاسه کړي. اما د مذاکراتو په میز انګریزانو یوازې د افغانستان استقلال تسلیم کړ او په مقابل کې د افغان حکومت استازي په دې قانع کړل چې له نورو ټولو غوښتنو تیر شي او د ډیورنډ د کرښې بل اړخ ته نیول شوي سیمې بیرته خوشي کړي. د افغانستان مشهور مؤرخ محمد ابراهیم عطایی وایي چې د امان الله خان اشتباه دا وه چې د لومړي پړاو مذاکراتو لپاره یې د علي احمد خان په نوم یو کمزوری او خپلسری ډیپلومات ټاکلی و. علي احمد خان چې د امان الله خان په حکومت کې داخله وزیر و، له امان الله خان سره یې خپلوي هم درلوده. د 1919 کال په جولای کې چې کله نوموړی له انګریزانو سره د مذاکراتو لپاره روانېده، د افغان حکومت لخوا ورته یو طرز العمل ترتیب شوی و تر څو د هغه په رڼا کې مذاکرات مخته یوسي. خو علي احمد خان د مذاکراتو له پیل وروسته دغه طرحه هیره کړه او په خپل سر یې له انګریزانو سره توافقات وکړل. د علي احمد خان لخوا د شوي توافق نامې په 5مه ماده کې راغلی و
چې د افغانستان او انګریزي هند ترمنځ پوله چې پخواني امیر حبیب الله خان منلې وه، اوسنی امیر امان الله خان یې هم مني، او په کومو سیمو کې چې پوله نه ده تعین شوې د یو انګریز هیئت لخوا به تعین کیږي او د افغانستان امیر به یې تسلیموي. د مؤرخ ښاغلي عطایي په وینا د دې توافقنامې ځینې مادې د افغانستان لپاره تر وخت مخکې او ډېرې توانې وې چې د مذاکراتو په راتلونکو پړاوونو کې بیا کله هم افغان لوری ونه توانید چې هغه بایلنه جبیره کړي. همدا لامل و چې کله د هیئت مشر علي احمد خان کابل ته ورسید او د افغان حکومت مشر امان الله خان ته یې توافقنامه ورښکاره کړه، هغه ورته دومره غصه شو چې د ده د اعدام فیصله یې وکړه. خو دا چې علي احمد خان د امان الله خان د مور وراره و، نو د خپلې مور په سفارش یې له اعدامه تیر شو، خو 2 کاله یې په خپل کور کې نظربند وساته. له دې وروسته امان الله خان خپل د بهرنیو چارو وزیر محمود طرزي له انګریزانو سره د مذاکراتي پلاوي مشر وټاکه. محمود طرزي د مذاکراتو په راتلونکو پړاوونو کې هڅه وکړه چې د استقلال له خپلولو نه علاوه نورې غوښتنې هم په مقابل اړخ ومني، خصوصا د شرق او جنوب پر خوا د افغانستان د قلمرو پراخول او د پخواني لوی افغانستان اړوند سیمې راخپلول د افغان حکومت ستر ارمان و. خو افغان مذاکراتي پلاوی ونه توانید چې د علي احمد خان لخوا شوې اشتباه جبران کړي. په دې ډول انګریزانو د افغانستان اشغال خو په رسمیت وپیژاند، خو هغه مهمې لاسته راوړنې چې افغان حکومت د مذاکراتو په میز ترلاسه کولی شوی په بشپړه توګه ترلاسه نشوي. دوهم، د شوروي اشغالګرو شاتګ او د جنیوا توافق. له اوس نه 40 کاله وړاندې د هغه وخت ستر جابر ځواک شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ. شوروي اتحاد په افغانستان تر یرغل وړاندې د نړۍ هغه اشغالګر بلل کېده چې له خپلې هیڅ مستعمرې څخه یې شاتګ نه و کړی. اما دا د افغان ولس د ایمان او عقیدې ځواک و چې د الله تعالی په نصرت یې د شوروي اتحاد ځواکمن پوځ له شکست سره مخامخ کړ. له څو کلنو نظامي تجربو او زور ازموینو وروسته د شوروي اتحاد وروستي مشر میخایل ګورباچوف دې نتیجې ته ورسید چې په افغانستان کې بریا ناشونې ده. نوموړي د افغانستان جګړه د شوروي اتحاد لپاره ناسور ټپ وباله او په دې ډول یې د خپلو ځواکونو د ایستلو په پلان کار پیل کړ. ګورباچوف هم د امریکایانو په شان د ابرومندانه وتلو ستراتیژي مطرح کړه، تر دې پورې چې د 1988 کال په اپریل میاشت کې د جنیوا مذاکراتو او توافقاتو ته لاره هواره شوه. د جنیوا مذاکرات او توافقات د هغه وخت د نړیوال نظم یعنی 2 قطبي جهان له چوکاټ او تقسیم بندۍ سره سم تر سره شول. که څه هم د مذاکراتو د پروسې اصلي متصدي د ملګرو ملتونو سازمان و، خو د مذاکراتو اصلي او مؤثر اړخونه شوروي اتحاد او د امریکا متحده ایالاتو. دغه راز د پاکستان خارجه وزیر زین نورانی او په کابل کې د ډاکټر نجیب په مشرۍ د کمونیست رژیم د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر عبدالوکیل هم پکې ګډون درلود. د تعجب او تاسف خبره دا و چې د شورویانو په وړاندې د منازعې اصلي اړخ یعنی د افغانستان مجاهد ولس او مجاهدینو په دې مذاکراتو کې هیڅ برخه او نمایندګي نه درلوده. په جهادي صف کې د تنظیمي اختلافونو او تشتت له امله مجاهدین نه وتوانېدلي چې د نظامی بریا ترڅنګ ځواکمن او متحدانه سیاسي موقف هم ترلاسه کړي. د مجاهدینو له سیاسي ضعف او غیر حاضرۍ څخه په استفاده امریکا هڅه کوله د افغانستان قضیه له شوروي اتحاد سره د نړیوالو قضایاو په نوملړ کې تضمین او د خپلو منطقوي ګټو په تناظر کې حل کړي. د جنیوا مذاکرات چې په ترڅ کې د شاملو 4 اړخونو ترمنځ بیلابیل توافقات امضا شول، شورویانو د ځان لپاره یو فرصت وباله ترڅو د دوی په خبره د افغانستان له جګړې ابرومندانه شاتګ وکړي. له دې پرته یادو توافقاتو هیڅ عملی جنبه او د پام وړ نتیجه نه درلوده، بلکې کاملا یو نمایشي پروسه وه. د افغانستان لپاره د هغه وخت د ملل متحد ځانګړی استازی دیګو کوردویز په خپلو یاداشتونو کې لیکي چې دغه توافقنامه په سړه او بې روحیې فضا کې امضا شوه. دغه ول توافقات چې همیشه له ګرمو احساساتو او تاوده هرکلي سره مخامخ کیږي، اما د جنیوا د توافق د امضا په وخت د مجلس فضا لکه د جنازې مراسم بې روحه او بې ځوږه وو. وروسته هم ولیدل شول چې دې توافقنامې د افغانستان د ستونزې په حل کې هیڅ رول ادا نه کړ. دریم، د کب پر 10 د امریکایي اشغال د خاتمې توافقنامه. د 1998 لمریز کال د حد په 10 د قطر په دوحه کې د اسلامي امارت د سیاسي استازو او د امریکا د متحده ایالاتو د نمایندګانو ترمنځ
د اشغال د خاتمې تړون امضا شو. لکه څنګه چې تمه ده که د افغانستان اشغال د دې تړون سره سم پای ته ورسیږي او زموږ ولس د خپلواک اسلامي نظام څښتن شي، نو شک نسته چې د حد د 10 توافق به زموږ په تاریخ کې په ډیرو درنو کاڼو وتلل شي. د امریکایي اشغال د خاتمې په مقصد تر سره شوی توافق ځکه په خپل ډول کې بې ساری دی چې له مخې یې زموږ مجاهد ولس د پخوا هر کله په نسبت په یوه نامتوازنه جګړه کې د نړۍ د یو ځواکمن هیواد څخه د اشغال د شکست او د استقلال د ګټلو سند ترلاسه کړی دی. د مذاکراتو او ډیپلوماتیکي مراودې یو ساده تعبیر دا بلل کیږي چې د یو څه د ترلاسه کولو لپاره باید یو څه له لاسه ورکړل شي. اما که موږ د حد د 10 توافق په دقت سره وګورو، را معلومه بشي چې دغه توافق کاملا یو اړخیز او د جهادي صف په ګټه دی. همدا لامل و کله چې تیر کال د حد په 10 د دې توافقنامې جزئیات رسنیو ته راووتل، نو نړیوالو څارونکو او د نظر خاوندانو هغه د اسلامي امارت سیاسي فتحه او ستره بریا وبلله. د بي بي سي راډیو یو نړیوال تحلیلګر دغه توافق د طالبانو لپاره د په اصطلاح برد یعنی سراسر ګټه وباله، چې دا د اسلامي امارت د مذاکراتي ټیم په بریالۍ کارکردګۍ یوه مهمه ګواهي وه. بله دا چې له امریکایانو سره په مخامخ مذاکراتو کې د افغانستان د جهادي مقاومت واقعي استازو ګډون درلود. هغوی له بشپړ استقلال او د تصمیم او پریکړې له خپلواکۍ څخه برخمن ول. دغه توافق نه خو د نړیوالو ابرقدرتونو له منطقوي ستراتیژیو څخه اغیزمن و او نه هم د سیمې او ګاونډ د کوم هیواد سیوری ورباندې پروت و. حتی چې په دې مذاکراتو کې کوم درېیمګړي هم حضور نه درلود، بلکې له اشغالګرو سره افغانان په مخامخ مذاکراتو بوخت ول. د اسلامي امارت د مذاکراتي پلاوي همدا خپلواکي د دې سبب شوه چې د دنیا له عالمگیر ځواک یعنی د امریکا د متحده ایالاتو سره په میاشتو سخت او پیچلي بحثونه وشول. له هغوی سره په هره خبره اوږدې چنې ووهل شوې او ټول موارد زموږ د ولس د دینی ارزښتونو او ملي ګټو په تناظر کې نهایي شول. د کب د 10 توافق بل خصوصیت دا و چې د دې توافق ټول مواد د اسلامي شریعت د علماء کرامو له نظره هم تیر او تایید شوي دي. خلاصه دا چې په دې توافق کې زموږ د مجاهد ولس د څو لسیزو د جهاد او قربانیو ستر اهداف یعنی اسلامي نظام او خپلواکي دواړه تسجیل شوي دي، چې دا خورا مهمه او تاریخي لاسته راوړنه ده. خو دغه توافقنامه لکه څومره چې زموږ د هیواد او ولس په ګټه ده، همدومره د مقابل اړخ لپاره هم د موضوع د حل تر ټولو منطقي او یوازینۍ عملی لاره ده. ټول پوهیږي او 20 کلنې تجربې حکم کوي چې امریکا له همداسې یوې ابرومندانه لارې پرته بله لار نه لري. نو ځکه که امریکایي ځواکونه غواړي چې په افغانستان کې نوره ابرو ونه رژیږي، باید چې د همدې توافق سره سم د افغانستان اشغال ته د پای ټکی کیږدي. په هیواد کې د اسلامي نظام سولې او ثبات د راتلو په هیله له توجه نه مو مننه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.